د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامون. هیله ده چې رک روغ یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د یو بل نوي ناول خبریاله سره حاضر شوم، په دې هیله چې یاد ناول به مو د خوښې وړ وګرځي. ناول خبریاله، لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. برخه لومړی، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړي. د کمانډو ځواکونو قومندان د یوه ټپي سرتېري د ګارد په ژۍ ناست و. هغه ته د مورال ورکولو په اراده یې د هغه مېړانه ستایله چې تلیفون یې وشرنګېده. ژر یې د څنګ جیب ته لاس کړ، خو تلیفون یې هلته ونه موند. د تلیفون کړنګاته نور هم زیر شو تر څو یې اصلي ځای یې ومومي. ښي لوري ته د کټ پر سر یې پرې سترګې ولګېدې. پر سکرین د نوم له کتو سره جوخت لکه مچۍ چیچلی کاس تیار سوی ودرېده، ځکه چې تلیفون د ده په سر د یوه صاحب خراب قومندان و. ژر یې غوږ ته ونیو، ورته وویل شول: یا سر قومندانه، بیړنی خبر دی، موږ چمتو یو. خو قومندان صاحب خیر خو دی؟ د کمانډو سرتېري د ژر تیار کړه. رڼا د هېواد مشهوره خبریاله په خپل دفتر کې برمته نیول شوې ده. دفتر د لوړ پوړیزو ودانیو په 5م پوړ کې دی. موږ یو د الوتکې په وسیله د دې لوړ پوړیزې ودانۍ له بامه سرتېري پرې راښکته کړو. له لاندې اړخه ختل ناشوني دی. یوې ډلې مو حادثه وکړه، خو ټول وویشتل شول. برمته کوونکي ډېر ماهر او جنګېدلي کسان لري. که له لاندې بیا حادثه وکړو، کوم هم له زیان پرته کومه ګټه نه لري. یاسر په خبره کې ورولید او قومندان ته یې وویل: دوی څه غواړي؟ موخه یې څه ده؟ هغه ځواب ورکړ: د رڼا په بدل کې په زندان کې د لوی انسان تښتونکو خدایداد د خوشي کېدو غوښتنه کوي. رسنۍ هم راغلي، د پیښه په ژوندۍ بڼه خپروي. هېوادوال ټول منتظر دي چې کمانډو سرتېري څه کوي. بریا ګټي او کله برمته کوونکو ماتې خوري. خو یاد ساته یاسره، موږ رڼا ژوندۍ غواړو. زموږ کمه تېروتنه هم د لوی زیان لامل کېدای شي. یاسر: موږ چمتو یو قومندان صاحب، خو له بامه الوتکه شاید د لوړ پوړیزه ودانۍ ونړوي. دا ودانۍ شاید د الوتکې د ناستې تاب ونه لري. قومندان: له موږ سره د هلیکوپټر یو ماهر پیلوټ د تعمیر په سر ناستې ژمنه کړې او د هر ډول زیان څخه د مخنیوي ډاډ هم راکړی دی. یاسر: موږ چمتو یو، خو یوه ستونزه لرو. زموږ نهان ویشتونکی ټپي دی، روغتون کې بستر دی. اړینه ده چې د رڼا له دفتر سره خوا کې 2مه لوړ پوړیزه ودانۍ کې هم زموږ په واک کې وي. هلته باید یو نښان ویشتونکی ولرو. مشر قومندان وویل: ته اندېښنه مه کوه، موږ هلته داسې نښان ویشتونکی ځای پر ځای کړي چې ګل هم نه خطا کوي. تاسې ته مو هلیکوپټر راغوښتی، له پاسه مو پر لوړ پوړیز ودانۍ ښکته کوي. نور په خپل نظامي هنر ستاسې دنده ده چې دښمن څنګه مهار کوئ. یاسر چې نوی ځوان و، په کوم وخت کې د سترو مافیایي کړیو په ماتېدا او ځپلو مشهورو د امر مو پر ځای کېږي ځواب سره یې ټلیفون پرې کړ. په خپل سرتوري یې غږ وکړ: په 3 دقیقو کې چمتو شئ. د دوی له چمتو کېدو سره سم یاسر قومندان د دوی د چمتووالي ارزیابي پیل کړه، مګر د لیکه شویو سرتېرو په څنګ کې شریف سرتېری تر سترګو نه شو. په بیړه یې زنګ ورته وواهه. ورته یې وویل: شریف زمریا، ته دا بیړنی عملیات وګوره او ته د تا ترې تم کېدل وګوره. ته خو پوهېږې چې دا زما داسې عادتونه نه خوښېږي. قومندان صاحب، په یوه نښته کې بند پاتې یم. یوه ډله خلکو د رڼا خبریالې دفتر تر برید لاندې نیولی دی. غواړي چې رڼا له ځان سره برمته کړي. ډېر بد حال دی. له هماغه اړخه ډېر شور او د ډزو غږونه اورم. موږ هم په هغه دفتر عملیات کوو. وسله در سره شته؟ هو. نو زموږ تر رسېدو کوم اقدام ونه کړي. وضعیت په چټکۍ سره څاره. رڼا ته هر ګواښ خپل ګواښ وګڼه. هغې ته زیان ټولو کمانډو ځواکونو ته زیان او بدنامي ده. نو خپل ځواکونه بدنامۍ ته مه پرېږده. برمته کوونکي ساره وګوره چې دوی څو تنه دي. په دغه ځای کې ستا شتون ډېر اړین دی. موږ مکلف یو چې رڼا ژوندۍ وژغورو. دې پیښې ځای ته ټولې رسنۍ راغلي دي. د کمانډو ځواکونو د عملیاتو جریان په ژوندۍ بڼه خپروي. که موږ په دې عملیاتو کې بریالي نه شو، نو موږ ته به بلا ستونزې جوړې کړي. سرتېري
ښه صاحب وویل. شریف د رڼا دفتر ته په 10 مترۍ کې ولاړ و. غوښتل یې ځان ته یو ډاډمن ځای پیدا کړي چې په نښه شوې مرمۍ یې له غاړې سره تېره شوه. سر یې ټیټ کړ او ژر یې له ده سره نږدې خونې ته ننوت. خپله وسله یې راواخیسته، مرمۍ یې تېره کړه، د تیارسۍ په ډول یې دفاعي حالات ونیوه. د وره له چوله یې دهلیز ته وکتل. د رڼا دفتر مخې ته په یو ساتونکي نظر ولګېد چې وارخطا یوې بلې خوا ته ګوري. څو له حمله کوونکو کوم کس پرې وار لومړی نه کړي، لیکن لور یې د ضربهیي مرمیو غږ واورېده. ساتونکي هغه لور ته په دفاعي حالات کې د خپلې وسلې زخه ونیوله چې له بله اړخه یې مرمۍ په کپرۍ ولګېده. له درز سره په ځمکه ولوېد. د هغه له لوېدو سره سم شریف یو ډله برمته کوونکي وسله وال ولیدل چې د وژل شوي ساتونکي په خوا کې د دفتر په لور په بیړه او چات ګامونه اخلي تر څو خونې ته ننوځي او هدف ترلاسه کړي. شریف پوه شو چې دښمن موخې ته د رسېدو په حال کې دی. په غړېدلو سترګو یې دا ظلم لیدل ونه شو زغملی، په دې خاطر چې وحشي وسلوال د رڼا عزت ته زیان ونه رسوي. د قومندان امر یې له یاده وباسه. لاس په مشه دهلیز ته راووت. 2 وسلوال یې داسې له مخې لرې کړل لکه دارې په وړاندې د ونې ورغنډونه. هغوی د مرمیو ته مقاومت ونه کړ، په ځمکه ولوېدل. شریف دریم کس په زخه کړ، خو له پیر مخکې سینه یې وسوځېده. دریغ بارګې مرمۍ له سینې ووتې، سترګې پرې تورې شوې. وسله یې له لاسه ولوېده. نور نو وسلوالو ته میدان خالي شو. هغوی په بیړه د رڼا دفتر په لور رهي شول. وسلوالو کسانو دفتر ته له داخلېدو سره سم شور او ځوږ جوړ کړ. دوی هڅه کوله چې په خپلو قهرجنو او وحشیانه غږونو او د وسلو په ښکاره کولو رڼا وارخطا وویروي، تر څو د دوی له غوښتنې سره سم هغه څه وکړي چې دوی یې ورته وایي. دوی په دې تمه وو چې رڼا به یې په لوېدو زارۍ پیل کړي او چیغې به ووهي، خو رڼا د دوی د تمې خلاف لکه یوه زړوره سپاهۍ د برمته کوونکو په ورننوتو په دوی غږ وکړ. ورته یې وویل مخکې رانشئ، تاسو بې اجازې زما دفتر ته نشئ راتلی، په بیړه ووځئ. د ډلې مشر ورنږدې شو. د توپانچې میل یې د رڼا پر سر کېښود. ورته یې وویل شور ونه خورې، که نه مغزه دې شیندم. تا له موږ اجازه اخیستې وه چې زموږ د ډلې په اړه د انساني قاچاق راپور خپور کړه او له کبله یې زموږ مشر خدایداد ونیول شو. تاسې له موږ اجازه اخیستې وه چې زموږ قوي ډله دې تیت او فرق کړه او د مشر له سیوري دې محرومه کړو. تاسې موږ ته لویه ضربه راکړه، په میلیونونو روپۍ زیان مو راورسوه، زموږ د ټول کاروبار خنډ شوی. تا موږ نه پیژندو چې له موږ سره سر وهل له کمره سره سر وهل دي. له موږ سره د داسې لوبې جرات خو تر اوسه چا نه و کړی. تاسې دا جرات له کومه کړ؟ له موږ سره د مخامخ کېدو لپاره خو زورور خلک هم 100 ځله فکر کوي، بیا اقدام کوي، ځکه هغوی پوهیږي چې له موږ سره د مقابلې پایله څه وي، یوازې او یوازې مرګ بس. رڼا په وسلوالو برمته کوونکو قهرجنې سترګې ونیوه. ورته یې وویل زنوره، که ته په ما په مرګ ګواښې، زه له مرګ نه ډارېږم او نه زه د مرګ په کیسه کې یم. رڼا یې ونه ده چې په وژلو به یې کیسه ختمه شي او ستاسې د انساني وحشتونو لړۍ به همداسې روانه وي. زما نور د همدې لارې لارویان شته چې د هر ظالم له ظلمونو به پرده پورته کړي. د هغوی وحشي کړنې به ولس ته د لمر غوندې روښانه کړي. هېڅ یو ظلم به مو نه پټېږي. هغوی به تر هغو خپلو نارو ته دوام ورکوي چې ستاسې له بربریته ټول بشریت وژغوري. وحشت مو له منځه یوسي او خلکو ته ډاډمن ژوند برابرې کړي. له دې سره سم وحشي وسلوال د رڼا سره ته په نیول شوې توپانچې هغه په سر ووهله. د وسلوالو توپانچه خورا درنه وه. رڼا په سر شدیده ضربه وخوړله. خپله سره یې څاڅکې وینې لیدې چې د څڅوبې په څېر یې له ګړګوتې ویښتانو د میز پر مخ لوېدې. خو دا چې د حق او باطل جنګ و، رڼا د ضربې له لاسه په مخ کې هم
ته روانه شوه. خپلو خبرو ته یې دوام ورکړ. وسلوالو ته یې وویل زه رڼا نومیږم. 2 کاله وړاندې مې د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د فراغت په ورځ د ولس سره ژمنه کړې او قسم مې خوړلی چې زه به خپل سپېڅلی مسلک د وفادار او ژمنه پاتې کېږم. د هر غداره پټه څېره به بربنډوم، د هغوی وحشتونه به برملا کوم، د ولس سره به د هرې ستونزې په وړاندې لکه سپره درېږم. د هېڅ داسې وحشت د اور لمبې به رانه څپاندې نه شي چې وګړي مې وسوځوي او ظالم یې لکه سپینه کوتره سرې سترګې وګرځي. دا فکر زما په وجود کې چې د ظالم د ظلم په وړاندې به خاموشه شم خیال د محال او جنون دی. نو ځکه زما د ګوښلو هڅه مه کوئ. رڼا غوښتل د خپلو هیلو خبره نوره هم وغځوي. خو د وحشي ځناورو برمته کوونکو له درانه سوک سره یې خوله پیوند شوه. د رڼا څرګند شونډې او له ګزار سره لګېدلی مخ یې بېخوده شو، ځکه د مخ غوښه یې د درانه سوک او د مخ هډوکو تر منځ راغله. د سوک ګزار دومره ځواکمن و چې د رڼا له سره یې پړونی وغورځاوه. په سترګو یې توره شپه شوه، خو له دې بعد وضعیت سره بیا هم ژر پړونی پر سر کړل څو حیا او عفت یې مات نه شي. له هغه وروسته یې خپل نازک لاس خپلو شونډو ته یوړ. د لاس د راښکته کېدو سره سم یې خپلې قلمي ګوتې او ورغوي د خپل ځان په وینو سور ولید. له ګنګسیته خپل عادي حالت ته نه ورغلی چې ورته وویل شول ته دا مه هېروه چې ته زموږ په ولکه کې یې. د ژوند او مرګ پرېکړه دې موږ کوو. ته موږ ته لیکچر مه راکوه او نه موږ د فلمي خبرو ته وخت لرو. موږ درته د پولیسو د مشر تلیفون ورته ووایه چې زموږ رئیس خدایداد چې ستا پلیتې ژورنالیستې له امله په بند کې دی راخوشي کړي، که نه ته وژل کېږې. زه دا کار نشم کولی. زما سا دومره ارزښت نه لري چې د خپلو مظلومو خلکو سر یې سودا کړم. که زما په مرګ هم تمام شي زه دا کار نه کوم او نه د مرګ پروا لرم. دا سمه ده چې د خپل ځان پروا نه لري، خو د خپلو اولادونو په فکر کې هم نه یې. ته مجبور یې چې زموږ غوښتنه ومنې. ماشومان دې در په یاد کړه، هغه به څنګه شي؟ واده نه دی کړی. زه به د واده جشن هغه وخت کوم چې ستاسې ناولې څېرې د خپل هېواد له پاکې ځمکې ورکې کړه. برمته کوونکو له غروره ډکه خندا وکړه. ویې ویل مور هم نه لرې، خویندې او وروڼه هم نه لرې. رڼا د دې خبرې په اورېدو ټکان وخوړ. تر دې دمخه یوازې د ځان په ویرې کې وه. مور، 2 خویندې او کوچنی ورور ترې هېر وه. له ځان سره مشغوله شوه. ویل شاید زما د پیښې نشرات په ژوندۍ بڼه په ټلویزیوني خپرونو کې خپاره شي. که مور او خویندې مې دا حال په ټلویزیون کې وویني زړه به یې ودرېږي. ژر یې وسلوال کس ته وویل د پولیسو مشر ته زنګ وکړه. تاسې چې څه وایي زه یې منم. د پولیسو مشر ته هغه خبرې کوم چې تاسې یې غوښتن لرئ. ګرانو اورېدونکو، دا به د خبریال ناول لومړۍ برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک مهربان او بخښونکي رب سپارم. لوی څښتن مو منل شه.